صوبایي او کوربه د زیارت سپین ږیرو ستاسو په اجازه ما خپله کوشش به دا وي چې وخت ستاسو ډېر نه واخلم مجلس به مشر درته وکړي په ځینې شیانو د ملګرو ته دا شی ورښکاره کول غواړم چې زموږ په وطن کې دغه وخت په یو ډېر پری پلان طریقه په یو خاص توګه په یو خاص عمل په یو خاص لار یو بدامني جوړولو یو طریقه کار شروع دی ګایا د بلوچ په نامه ګایا د یو بل معنا ګایا د بیلې په معنا ګایا د دوی د اف سی په معنا یو طریقه کار یې راته جوړ کړی دی وزنې مو او دشمن مو نه ښکاره کېږي په دا نږدو شپو کې په کوټه کې په منګله کې یو داسې واقعه وسوه چې نږدې نور کورونه هم نه وو ګرده کوربه خلک پراته وو یا هغه خلک پراته وو چې سرکار کښېنولي یا په وردۍ کې یا بې وردۍ دا کوربه نه دی کړی دا کار که دا کار سوی دی دا دغه سرکار کړی که سرکار وای ما نه دی کړی ذموار یې دغه سرکار دی کې خړه وردۍ ده کې دا تور کمیس دی دا دی سرکار نه دا چم زموږ دا دی چې څنګه چاودل کېږي او په چا یې کوانګ دی نه په دغه خلکو موږ خبر دا کړی دا پوه خلکو دی چې د چا دا کار دی د چا چې دا چم دی او په هر توګه د دوی لاس په هر کار کې د دوی لاس دی د سپین کاریز په معدنیاتو کې د دوی لاس دی ګایا ادریس ورته ودرئ 500 روپۍ ځینې غواړي ګایا دا بل د وردۍ والا ځینې غواړي او د علاقې خلک ورته وایي د دارنۍ خلک د کوټې خلک دا خلک ورته وایي دا د چوټو والا دي دا د بوټو والا دي اوس موږ په دې اریانو چې بوټو والا ماړو کو که د چوټ والا ماړو پخوا یې په دوی ویل د بوټو پالش کېدو والا اوس د چوټ پالش کېدو والا هم پیدا شوی په دا ښار کې پارنایي کې د خدای پاک د کومه رالست ماښام ډرون هم د دوی سره دی کیمرې هم د دوی سره دي ټوپک هم د دوی سره دی نو بیا یې څوک زما خو زړه ته نه لوېږي چې زیارتوال الله په دې خبر دی چې دا یې کولی شي که نه شي کولی د علاقې خلک خو یې ولاک وو سردار صاحب خو نه شي کولی چې څوک یې کوي پیسې په یوه توګه هم دی غواړي په دغه جیب کې اچي دا بل والا یې په دا بل جیب کې اچي صدرۍ یوه ده سړی یو دی مازې جیبونه د چپاو د راسته خوا په کوټه کې یو بل ناورین جوړ کړی دی بس د غلا لار ده کبیر خان راته ودرېدی د غلا لار یې ورته جوړه کړې ده په موږ الیکشن وکړي ملګري ستړي کړې رزلټ یې د بله ځای راغی د دغه حبیب بینک یې راوړی د کوټ کې حبیب بینک دی د دې شاته راغی بیا یې څوک په راکښېنول بل کار یې کسر نشته منسپلټۍ یې په ټیکه ورکړه د خدای پار دی وزارت په ټیکه اخلي یو ټیکهدار دی هغه ورته چا راته ویلې یو محکمه یې په ټیکه اخیستې دا په هېڅ چا نه راګرځي دا په دا سپېرو لس راګرځي دا په محترم مشر راګرځي دا په دا نن په سبا په رزلټو نه راګرځي چې د یو کال بعد یې رزلټ بدل سو مبارکي سوه بل شی سي اسماغه یا ستا په دغه ماحول نه راګرځي که راګرځي په محترم مشر محمود خان اڅکزي راګرځي
د ده په مجلس راګرځي. زه مو نور وخت نه اخلم، کور مو ودان، د ښایسته ښار زیارت ولس مو موږ ته مېلمستیا راکړه، دا جلسه ماحول یې راته جوړ کړی، کور مو ودان. محترم مشره زما څخه به خامخا یو مجلس تېر و بېر سوی، د ته سره دې واره مو جلسه ما کوشش کوئ په دا پلار چې مې ژوندی و تقریر مې نه کوئ، دا مې اول واره کوئ. نو ما ویل کېدای زما او د ده په مجلس کې یو ځای فرق راسي، کېدای زما په مجلس کې بیا فرق راغلی. نو زه مشره کور ودان.